ماړې دوبۍ کې نه دی دلته مشکل دی دوبۍ کې دومره نه دی رښتیا دی سعودي کې ډېر دوبۍ کې مشکل اوس زه دوبۍ کې چې وای نه خبره له دې یختو میختو کې د بابۍ په شان دي ګوتې والی وی که ایښ کړی نو دوبۍ ته شفټ شه که نه دوبۍ د خوښه نه ده دوبۍ مې خوښه ده دوبۍ کې قهروالی والله که یوه روپۍ کورته وي زه په دوبۍ کې به مې پرېښي نو زه خو بیا سم نه ګرځم که نه چې ته به ډسکو کې ګرځم چې ته به یو ځای کې ګرځم او چې ته به بل ځای کې خبره واوره دوبۍ ته درغلی وم په ایمان خوند دې راکړو پوه شو دغلته مې ملګری دی څه 5-6 ټریلې دي پوه شو خپل ګاډي دي ما ته یې ویل لیسنس هم دله زه راله مار څه تله زه کومه چلوی ما هلته مې وایي چې شکیل ټریپ له تله شکیل به پلپینۍ هم د کلنډرې په شان دې ځان څه کېنولي بس مې دله ته جوړ کړی دلته واقعي فلپینیانې ډېرې دي اور ماله د فلپینیانې دومره بدې لګي که نه را باندې بس قدرتي خبره ما که باندې مه لګوه زمونږ خو ذات ټول پلپین طرف له روان دی ټول کاڼي پیتي شو اوس خو پکې علي شدیم راغلی دي پوه شولې داود شاه دی که څه شی دی هغه هم پکې راغلی داود شاه ژوندی دی والله مړ نه شو که نه څه و چې بېغیرته سړی نه مري پوه هغه وایي که نه بغیرته سړي کې د پیشو سایي والله 15 ډزه لګېدلی خو لرې ترې وتلی او بیا یې هم لرې ځان پورې وګنډو 15 ډزو کې دا بچاو شو والله بچ شوی مړه دغه ما ته دیزي تمانچه کاره کېدله لمبه چې خولې نه وباسي په هغه یې نه دی ایشتلی نه تماچې باندې زما خل زنګ لګېدلو ډېره زړه وه ما سه یوه تمانچه وه تمانچې پورې خبره در رایاده کړله یاره ډزې یې نه کوم مال والله چې دا شکیل دی چې په تای په زوره وکړي پوه شو که نه کالتوس به مې ور واچو پوه شولې او څټکی شانتې وروسته نه ووایه څټکی شانتې څه وټاک چې ورکړي هغه کالتوس لا وډزېږي وروسته نه به مې په ګټې ووهله پوه شو یاره یو غرام به یې وکړو پوه شوې 2-3 ډزې چې مې پرې وکړې بلې ډز کې چې بله بیا مې کالتوس ور واچو پوه شولې نو په هوا کې شپېله یې ووتله ایسته پوه شو په دې سپېږمو مې دا لوګی رالی زه خو دومره یېرېږم کور ته رالم پلار مې راته وویل ویلې تمانچه ورکړه دا پوه شولې مال صندوق کې به پرته وي که نه چې ویې کتله بنځرې پرته وه نیمه وه ویل دې څه دی ویل دا خو چا لکه سمه سوې ده مال دا ته څه خبرې چې زوی دې اوسه کم کیل کړی پوه شو او تمانچه کمه تمانچه وه پخوانۍ تمانچه وه دومره خو ته د چې رئیس په شانتې نلی بار وه پوه شوې اول خو یې په بولټ نه پوهېږدم چې اوس دا کم ځای نه راښکمه بولټ پکې نه معلومېدو پوه نو هغه خطرناک دی که نه نو خو بیا پولیس را باندې رال پوه شولې هغه ټیم کې زمونږ ډېره غریبي وه ماړې وی را باندې پولیس ښه نه و خو غریبي م لکه نور زمونږ لږه شانتې هغه بل طرف له شوي بیا صحیح شول الحمدلله اوس هر څه ختم شوي بیا را باندې پولیس رال نو پولیس نلی پولیس ویوړله نلی یې راواخېسته ویل تمانچه ده اوسه نوره پسې زه داسې ورکوټه شانتي وم لورېږه ماما نور هغه بل صندوق کې پرته ده نیمه مې وله د هغې نه راویستله مننه وعلیکم سلام زه خو ډېره یېرېږم څه شي نه تماچې نه دا چې ډزې کېږي ودونو کې چې ډزې کېږي که نه بس یو شاید مطلب کمرې نه وځم بیا یېرېږم ډېره زیات نه هغه ټیم کې من قمقل و مړه نه پوهېدو والله که په څه هم پوهېدو چې ته به ګن کې به م ګوتې والی پوه شو بس دې د واجې نه نور په څه نه پوهېدو داسې قمقل شانتي پوه شولې اوس راکه الحمدلله په هر کور کې پښتنو په کور کې وسله پرته وي خو اوس پکې ګوتې متې ګوتې خو پرېږده که نه په ایمان که کتلې مې پوه شولې چې څنګه پروت دی او څنګه نه دی پروت اوس یې دا غمونه نه کوو مخکې به م پکې ډېرې ګوتې هلکانو بس نه پوهېدو پوه شولې کله به باسي په چا راویستله خو بس خدای به بچ کولو پوه شولې څو عمر دی شکیل زما زیات دی مړې 27 سال مې دی لږ پاتې یم تا ته در رسېدلی نه حقیقت کې ته رښتیا
ووایه تا رښتیا واده نه دی کړی که نه واده دې کړی مننه خطابه نه واده څه کوم واو 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 اوس ولکلی ورکه شیخ رشید د ځان نه جوړی که څه نه ستا واده شوی دی شکیل نه زه بیا څه شی کوم په واده به نو نینا چې درته وایي ما سره واده وکړه بیا ولې نه کوې نه نه څه څنګه واده کوي هغه خو ځان له کباړ دی غري هغه خو بس ما څه حصه لري که نه زه وایي چې بس ور شریکه شم یو پیر او څه واده وکړم بس ورته ووایم چې اوس ماله دغه راکړه څه شی دی بیج دی که تچیج دی څه بلا دغه راکړه اوس وتېرې داسې ښځې له د بیج جهیز ورکومه نو صحیح د بیج مې ولې نه خوځوم ګوته مې ولې نه نه ستاسو کوهاټ غړ ته خدا رواج هم دی که نه چې کله واده یې هلک پوره سامان جینۍ له پخپله جوړوي که نه هر څه روټۍ هم هغې ورکوو مطلب دا رواج دی زمونږ بیا دا رواج دی چې مور پلار نه پوهېږم چې دا د کوم ځای کې شته او کوم ځای کې نه خو موږ وله روټۍ هم تیار دي ګونه وله وړو ښځې کور له ها روټۍ هم ستاسو طرف نه هر څه ورکوو هر څه هغه که زمونږ دا رواج نشته دی چې یاره یا به هغه دا کوي یا دا بلکې پیسې میسې نه پلار الي او نه موږ الو خو دا ده چې لکه مطلب هغه روټۍ په موږ وي چې د هغې څومره مېلمانه وي خدای دې کړي داسې 100 کسان مېلمانه یې هم روټۍ وله موږ کوو او کور هم جوړوئ سامان ټول او داسې سامان سونې هر څه ټول یوه ستن هم د هغې د کور نه که پلار غوله چې ته لوښي موښي واخیستل خو واخیسته که وایي نه خیستم لکه یوه ستنه موږ د هغو نه هغه کوو هغو ته داسې نه وایو چې سامان جوړ پوه شوې زمونږ رواج دغسې رواج زمونږ غاړه ته چې دی که نه کویټه زه کویټه غم که نه کویټه غاړه ته خو دا رواج دی چې تاسو مطلب دا کاکړان کوم دي که نه کاکړ دي یا چکزی دي دو چې دی 20 30 لاک روپۍ اخلي بیا جنۍ ورکوي لور ورکوي پیسې اخلي دا مړې ډېرې اخلي ډېرې اوس پوه شو پوه شوې نایلي ډېرې اوس هم اخلي که نه خو ډېر لکه اوس پوه شو نایلي پیسې میسې لکه پته ورته ولګېد هغه ټیم کې خو کمعقل و پوه شوې یا مطلب انسان دی پوه شوې سل خبرې دي خو دوی نه ده دوی داسې کار کوي که نه چې دوی ودونه ډېر زیات ګراني لږ نه دا 10 لکه 20 لکه مطلب 15 لکه دا خو د دوی پیسې دا د ښځې د پلار له د ښځې پلار له هغه جینۍ پلار له ورکوي خو زمونږ سایډ له دا رواج الحمدلله نشته دی داسې رواج دی ما د 2 ورونو له ودونه کړي که نه په ایمان چې راته ویلي چې بس اغوستو جامو کې بیایه تاسو مطلب نور وړي کې واده شوی دی تاسو نه چې کشریان دي دواړو له اوس د بل هم لګیا یم کوم که نه تقریبا د 2-3 ورځو کې کېدای شي خیره څه واده وشي داسې لکه هغه شوی زمونږ طرف له داسې رواج ده لکه مطلب ما ورته هغه ته چې کله ما پې د دواړو ورونو له الحمدلله لکه ښځې ما کړي دي ما وله کتلي که نه زما په خولې هر څه شوي الحمدلله لکه ما ته یې وویل ما ورته وویل چې یاره که زما سبا پیسې میسې یا څه هغه نه و انسان دی لکه سل خبرې راځي داسې نه چې پیسې باندې پرتې ورته وویل چې زما لور له داسې شی وکړه نو مال چې که نه وګوره بیا ما نه دې ګیله نه وي زه به یې په اغوستو جامو کې مال بوزه یې په اغوستو جامو کې لکه زمونږ طرف له دا رواج اوس نورو نه نه خبر چې څه کوي پوه شوي وعلیکم سلام نو قسم قسم خلق شته دا ښه خبره ده که نه اوس زمونږ یو دغه دی لکه مطلب خپله روټۍ نه دی خپله روټۍ زمونږ وروستی د هغې پیلی د جینۍ د کور دلته چا لیکلی دی وی شکیل کم کوم غی کوم د څه دی دلته چا میسج کې لیکلی شکیل ستا کوم څه دی قام مې بس یو قام دی نو ته پکې څه ګوتې وی بنګشه بنګشه تاسو
ها پوه ډبل شوې ټایپ وکړئ 1500 کسان راغلل ما څه هله کوه شکل تر مننه اوسه نه زړګا راته الله کړی دې آباد 1500 کسان راته کینی دا خو زه سور کې نه یم راغلی زه خو چې سور کې راشم بیا کسان تېرېږي مننه خطاب الله دې ژوندی لره زړګا والله خطاب ما سره ډېره مینه کوي یاره او ډېر زیات ښه انسان دی یاره دا ټول ملګري پالو کوي زړګو مننه علام آباد لره پوه شوې ها یا لکه تا ته هغه دې چې سپین څه هغه ویلي رز ماما راغلو هغه څوک و هغه چې نن هغه لایف کې سر ناستو نسوار والا هغه دلته یو دی پوه شو زمونږ کلي کلی دی دی پیژنې ده اوسه ګاډي چلول هلته کراچۍ په لینډ باندې پوه شو ما زیات عمر کراچۍ په لینډ تېر کړی نو هغه دی هغه اوس راغلی پوه شوې نو هغه زه پیژنم پوه شولې نو هغه غریب د خپونو هم خلاص دی د غاښونو نه هم ختم دی نو هغې له به شیره پخې که څه به کوې چې روټۍ ورکوي پوه شوې خبره د واده کوي خپو کې سپی وزي لکه مال کښېنه په ارام پوه شوې دې ټیم کې ستا د کپن ضرورت دی دې ځای کې د لمکې کې کپن والا پوه شوې ها ورګه چې تا خو بلاک کړمه زړکو ما څه د جانډو منډو څه دا شي نه زه نه منم تعالی مردانګه میسج لیکل نه راځي کنه شکل ستا تعلیم سو دی میسج مالا نه راځي بیخي والله که په کړه تم پوهېږم بله ورځ خپلې پیسې مې سراپې نه رایستې او 3 ګنټې ولاړو څوکونه چا کارډ مې ورکړی دې نه راله پیسې راوباسه په ایمان دا خلک بیا هم ماته کنځل کوي پوه شوې نه زما خبره وره نو داسې که یو پړه لیکه تعلیم یافته جنۍ وګوره ځان سره هلته ځان سره کېږده واده وکړه هلته یې سعودي کې موږ له بې تعلیمه نه میلاوېږي ته د پړه لیکه غم وړې ولې تو خود دومره فیمس یې ټیک ټاک کې دنیا جینکۍ به ستا فین یې که نه والله که یوه هم راسئ په ایمان جنۍ مې بلاک کوي یاره پخې ښځې مې فالو کوي مننه زړګو پوه شوې بس چا هغه نصیب داسې که نه والله بوډخې مې ټولو بوډه خو پالو کړی یم هغه وایي چې زمونږ هغسې د چا هغه څپلی شوی زه یې پالو کړی یم پوه شوې چا ته میلاوېږي نه زه یې پالو کړی یم پوه شوې جنۍ نه یم پالو کړی لا فلحال پوه شوې مننه وعلیکم سلام مننه خطاب الله دې ژوندی لره خطاب سندل خفه شوې ده پته نشته چې چل پېښ خفه شوې نه ده ورکه شوې ده سندل خټک کینی تاسو سره خو لایف کې هغه هم خو ما څه خو دنیا راځي والله دنیا ما څه کیني یو سندل خو نه ده حریم شاه پاتې شوه حریم شاه سره د ګیم نه دی لګولی هغې څه خو شیخ رشید ګیم لګولی که خو ما څه شی کوي ما وی علي شامور راغلی د دوبۍ ته نه راځي چکر نه لګی په علي شامور باندې څه شی وکړم نو هغه خو ځان له زړه خره ده پوه شوې غاښونه یې بار وتلي که ته مې اوس که ته راباندې اوس داوود شاه خامخا مړکې لور یې نه ده که نه زه به دلته ډیپټی له راغلی یم لور به ایسته بل چا سره تښتېدلې کله راځې دوبۍ ته چکر کله لګی دوبۍ کې به رانه تاسو زړې زړې ټولې پټېږئ نو بیا نینا چې څو پورې مړه شوي نه نه درځم پوه هغه غریب ولې مړه کوې خبره واوره رښتیا دوبۍ کې زه ومه خو تاسو نه وای که نه تاسو رښتیا ما زه هغه ټایم کې نه ومه پېژندلی نه دا زه خو زما خو یو نیم کال به وشي یو میاشت بعد دلته دوبۍ کې یو نیم کال والله زه دوبۍ ته درغلی وم یاره ډېر زیات پکې وګرځېدم زه یم چې زه به ګرمي ډېره وي دلته ډېره ګرمي یاره زه خو چې په سیلونو کې ګرځېدم نه د ګرمۍ پروا مې کوله نه مې د طوفان پروا کوله ظالم سیل ځای دی که نه ښایسته ځای دی مننه والله الله دې باید لره خوشحاله اوسي او جهنم
پوه شو بس چې ښه جب ها. دې ډک یې په دوبۍ کې ګرځې بس باز دلته نه پیسه ډېره نه لګي زه کنه. درته دا نه وایم هلکه غلط نیت باندې نه چې غلط یو انسان غلط نه زما ماما زوی دی پکې 10 کاله پکې وشو پوه شولې خو داسې درته وایم لکه سیل پکې ډېر دی ته به وایې کار وخت یې واده دی پوه شو چېرته نه چېرته خو تماشه یې پوه شو او کنه ګرځي خلک سیر لپاره ځي بیا نه چکرو زه په لځي دې پاتې نه پوهېږم په دې پاتې نه پوهېږم چې دا خلک دا پیسې څنګه ګټي یاره والله څنګه مطلب داسې لکه اوس مطلب ته یو زیاته منګه لاړو که نه هغه دغه ته لاړو مړې ډیسکو دی که څه شی دی تاج پې ورته نه کړم پوه شوې تاسو خو پېژنې کلب نه دی مړی هغه اجړاګانو نه بدرې ښځې دي پوه شوې ټکې تورې دي خو ځان له دومره میک اپ کړی سمې د چونې په بالټي کې ځان ورغوپه کړی پوه شولې یاره تاج ما ته وویل پینټ شرټ واچو مال په زندګۍ شکلي دا شی نه دی اچولی همدقسې جامې مې وې لکه دا غاړه کې نو اردن نه شوم یاره 5-6 کسه ښځو یې ټولو ما ته کتل چې دا ګډ پکې د کوم ځای نه راننوتم خلکو هم راته کتل چې دا خو اوریجنل پښتون رالی پوه شوې او تڼۍ مې هم دقسې شلېدلې وه څپلۍ مې ټکا کوله په دې پاراش باندې پوه شوې بس یاره کېناستو بس ورته ما ته یې وویل دغه هغه د هندوانې هغه دغه ته څه اچوي تصویر ته سړی چې څپلی شي هغه تصویر ته یې ول اچولي هغه شی شانتې ماله شانتې ویل دا ور واچوه ما دا په څو روپۍ د مال که چې ته په 2-3 درهمه وی ویل په 50 درهمه مال چې دې ته یې ور اچوم ځان له پې چرګ ولې بار وټل کې نه خورم تاج ته مې ویل مال دا دې څه غم نه راوستله بیا یاره که خیال دې کړی د الفامس او د چاولو سه چکنۍ ډبې نه وي په دغه شي یې راته پلي کېښودل پلي و چزغۍ شانتې وې مال دا خو لکه کېښودل چې یاره وم ګرپول چې ورالو څو روپۍ شوې 50 درهمه نو مال خدای دې تباه کړه په 50 درهمه خو روغه بورۍ پاکستان کې کېږي پوه شوې یو کاڼي پیتې شانتې وداسې کتابګۍ شانتې راوړه ویل ټیپ پکې کېدی که چشی پکې کېدی مال دې سم لا ته ټیپ غواړې پوه شوې ټول دې دومره ډبګۍ راته مخې ته ایښی پوه شو ته په لا د پلو سم ټیپ غواړې پوه شو ډیزرټ سفاري ته تللی وې هر ځای مې کتلی خو نامې نه راځي هر ځای کې ګرځېدلی بیچ ته تللی وا خو نامې بیچ ته سمندر ته هغې ته خو د شپې 2 بجې تلی وم دا خلک پکې ناست و یاره یو ځای ته ورننوتو پوه شوې پنجابیانو دغه هلکه خفه نه شئ حقیقت خبرې کوم پنجابیانو هغه ډیسکو ته ویل راځه دلته پاکستانی پارک دی که چې شاید هغه دی ډیسکو ده هغې ته چې ورننوتو یوه بوډۍ ښځه پکې وه په کونټۍ ګرځېده هغه دی تاج یې داسې ښکل کو سمې چپومه لکه کوتری چې د سپی نه ورک شي پوه شوې تاج ته مې ویل خوري دي که څه تاجه پوه شوې ویل میرا بیټا آ گیا تاج ته مال اوس پې واوښتی خپې وباسه یاره چې هغه ځای ته ننوتم د چا داسې داړې وې چا داسې لاندې نه داړې غټې وې مال دا لا ته وایه پاکستانی د ما خوا چې دا به ډېره ښایسته ښځې پوه شوې مال دا خو یې ټولې په نښه راپټې کړي دي پوه شوې اخرې کې ورته تاج وایي خاله تاج ورته وایي خاله زه ځمه ښه مې جاره و ما ورته ویل ته ته لا تپوس هم که ظالمه خپې قبر کې دي د دې کار له لا اوس هم نه منې کېږي دې ډیسکو کې تاویږي دا دلته خو هغه دی که نه اربڼې چې دي که نه مطلب مصر والا هغو دا شونډو کې ستنې وهي که نه شونډې دومره غټې غټې کړي عجیبه فیشن دی دلته خو
نه هغه دي داسې شونډې هغه پیشن نه. نه دی ستنې وایي که نه ستنې وایي شونډې غټول لپاره واه 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 نو مخکې دې ستن وای راودې پړسۍ نو په شونډو کې دغه څه کار دی چې دومره شونډو کې ستنې ځان له وای خبره واره وروسته هم هغې ته هم تللي وو هغه خو ډېر ښایسته ځای و یار هغې ته خو ماما زوی بوولی و ډېر کوم ځای؟ سیال ځای و هماغه ته چې یاد هغه ګډېږي چې پکې یو دغه کېږي داسې ښایسته ځای دی ټالونه مالونه هم پکې دي هغه خلک اوبو کې هم راجم کوي پوه شوې هغه ډېر ښایسته ځای دی ډیزرټ سفاري یاره نیم تی پوی خدا قص یو ځای و دنیا مړی هغه پاکستان او افغانستان هم پکې جوړ کړی ایکسپو ته تللی وې ایکسپو دا که څه شی واقع ښایسته ځای دی یاره هغه پاکستان افغانستان هر ملک کې جوړ کړی پاکستان ټول نه خسته پکې جوړ کړو هغې کې ده چې هغه موږ ګرځېدو هغه ځای ښایسته ځای دی بلکې ګیمونه میمونه پکې ډېر زیات دي پوه نور پکې نیم ګرځېدلی نور داسې مړې ما بیا مې تا ته ویل ما چې خدای د غرق نه که ښه په 100-200 درهمه دې په دې ځای کې خراب کړه ظالمه د خدای ما چې دې که خو الله پاکستان ته اجړه ته 10 روپۍ ونیسه ما دومره درته غریب تاو شي چې ځان لاسونه او خپې ماتې کړي یو ګلوبل ویلیج هم دی ګلوبل ویلیج ته به تلې هغې کې هم داسې هغه جوړ دي ګلوبل ویلیج کې که نه والله دغه ځای نه پکې نه پېژنم جار 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 کباړ ته وګوره چپه یې رانه واخیسته وایي مړه مرګ دې را یاد کړو ته چې ما نه باندې را غوټه شي ما ته مرګ نیغ ودرېږي ښه مننه نینا ګپ لګو پوه شوې بس هلته کویټې ته نه راغلی چمن کویټې ته نه راغلی او کوټې کې مړې ما کوه خرچې اوس به د اټک وشي پوه شوې نینا خبره واوره کوټې کې نه چې یو ځای هم رانه پاکستان کې نه دی پاتې کوټه خو پرېږده پاکستان خو بشنده پاتې شوی پاکستان خو پرېږده چې افغانستان ته هم پسې وتلی افغانستان تللی ورځی ته افغانستان ته مې دغه چلوله هندوانه څه ده یاره یو پیره د دې ورانو خلکو جګړه شو والله دې هندوانو داسې سرې لمبې کولې دا 68 څه شی دی خلک وایي 68 کیسه ورته وکړه 68 څه شی دی ما ته څه پته دا ورانه قصه ده دا یو عربی ما ته دلته څه شی لیکي پته نشته څه بلا لیکي عربی که مصری رام رام صد کې والا نه غرق مې نه کړي ښه پوه شوې دلته یو عربی د څه شی لیکي پته نه لګي څه دا ډبل ټیپ د سمیرات کوئ د الله بندګانو ګفټ خو هسې نه هم تاسو نه نه روزي دا ډبل ټیپ پکې کوئ خو دا دا کیسې دي او ورانه قصه د هغه تاسو نه جوړېږي غرقوي مې دا خلک اوس مې په تا بلاک کوي پته نه ټول زده کوې ګډ ماټ څه پته ده صحیح ده مه وایه سوني مه وایه سوني صحیح ده ما ته پکې چا میسج وکړو چې هغه غلطه خبره ده مه وایه سوني ما یې زه صحیح هغه بس پوه شه دې وږو ته مې وګوره داسې وچ شوی یم نو هسې نه یم وچ شوی والله وږې مې وچې شولې یاره دا څه چل را باندې سمې نیغې ولاړې دي لکه د چڼۍ څومره چې ناست دي کسان ډبل ټایپ وکړئ ټول ډبل ټایپ کوئ سړکو مننه دا وګوره اوس کباړي ته وګوره یا چې دی دا خو د رانه سم خپل مېړه جوړ کړو ښه مننه ډېره مننه الله مباد لره زړګو الله م خوشحاله سعودي کې دا کم ځای کې چې زه پاتې کېږم دا خو داسې ځای ده چې اوړی جمع یخ دی دا زما د ګاډۍ هسې هغه تلاجاله بنده شوې ده دلته مې یو ملګری د هغه وایي نن درځم سبا درځم دغه دی درلم ودرېږه درلم پوه شوې او والله چې دا دی اوړی تېر شو ضرورت ورته نه لرم که دا جدې دمام ریاض کې پروت وی په خدای یقین وکړه 15 منټه مې هم نه شو تېروی
ته څنګه خاندې ها او نو تیری بغیر ورانه یې ښځه سینه ناستې بغیر یې سینه او کنه بغیر یې سینه دا د شیشې ختلې دي نه بابا کم دی ګاډه خو بند دی ورګه زه درته وښیم یو منټ ای دې کې اوسه کیمره کم طرف له ګورم دا دا کیمره ګوره ګاډه یې نه دا دی اوس آن شو ګوره اینې اوس بند شو شیشو ته وګوره شیشې ختلې دا ګورې بل کله هغه ګرمي شیشې نه ته وګوره ګرمي زه یخ پخېیم کنه واو زیباګوله راله جار 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 زیباګولې څنګه زړګا واو 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 ورګه دا دغه کیمره را مخامخ کما زیباګوله را نه ویني ریږي وای به څه شاید یو منټ رختیانو زیبه ګولې د یا مزاق کوي